مناي أخي تفهمني تفهم خاطري وارحل أجبني ينجلي همي ويسلو القلب لا يهدي رب العالمين ولا والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. دوما مرحله مده درېمه استفتاء ده. دوزخونه څو دي، نمونې څو دي، د چا دپاره دي؟ اول دا دی تر ټولو لوړ ګورئ د جنت له درجات دي لوړې خواته خیږي. دا ځای واورئ جنت چیرې دی؟ جنت دغه ټوله علاقه چې موږ پکښې اوسېږو دا د دوزخ علاقه ده. دا جنت اووم اسمان د جنت مځکه د عرش د جنت بام دی. دا لاندې خوا ټول بیا په ورځ د قیامت هغه د دوزخ علاقه ده. دا بیا هغه په عقیدة الاسلام کې آیات عیسی علیه السلام کې هغه شاه صاحب انور شاه کشمیري صاحب بارده په خاصتو کې په 41 صفحه کې بله خبره دا واورئ چې د دوزخونه بیا درکات دي لاندې خواته بسي. تر ټولو رالوړ او اسانه دوزخ جهنم دی. دې ته مسلمانان ګناهکاران لویږي. مسلمانان ګناهکاران که د ار نه کوي. دوهم لظوا دی، دې ته نصارا لویږي. دریم حطمه دی، دې ته یهود لویږي. څلورم تر دې لاندې سعید دی، صابي دغه ته وایي چې په کفر کې یو دین پرېږدي بل دین ته اوښتي. او یا صابي دې ته وایي چې د ستورو عبادت کوي. دا خاص دی. وروسته تر دې دا خو څلور شوله. پنځم سقر دی، دا مجوسیان چې آتش پرسته د ورلوي. شپږم جحیم دی، دې ته مشرک ورلوي. اووم هاویه دی، دې ته منافق ورلوي. په قرآن عظیم شان کې د دې ګردو نومونه راغلي دي په یو ځای باندې، خو یو ځای زمهریر هم راغلی. زمهریر هغه مستقل دوزخ نه دی، د دوزخ صفت. د دوزخ څوک دی؟ هغه صفت دی. هغه یو داسې وي چې ګاه وخت د دوزخ یخ هم پر راولي او دوزخ یخ دا هم پر دی راځي. دا د دې سوه. مظهري درېیم جلد 40 صفحه، دغه معالم التنزیل درېیم جلد 40 صفحه معالم التنزیل، او مظهري پنځم جلد 304 صفحه. خو یوه خبره ډېر واورئ، دا خلک په دغه ځای باندې قرار یې بس سر نشي خلاص. په صراط باندې په ورځ د قیامت دا داسې کوئ په دې کې کافر پر صراط نه تېرېږي، صرف مؤمن تېرېږي. کافران دا 6 ډلې کافران، دا 5 ډلې کافران، دا ټوله هغه لظا والا، حطمه والا، سعیر، سقر، جهیم والا، دا وار د واره لا څوک لویږي خپل تر دروازو دوزخ ته لویږي. یوازې مسلمانان پاتېږي او یوازې منافقین پاتېږي. منافقین هغه ته وایي چې په خوله یې اسلام راوړي. دا ګورئ پاتېږي، نور لري، هغې روڼا لري. په سري آیات راځي په رستا مخته او د رستا بغل ته د مؤمنانو دا روانې دي، روانې وایي تر دې پرې صراط ځو پر پرې وځو. قراره ولا چې پر لارې نور د دغه ورک شي د منافقین غږ وکړي پر مؤمنانو چې موږ ته نور راکړئ. داسې ودرېږي مستۍ سره ولاړ شو، دې ورته وایي نور شاته طلب کړي یا خواته. هغه بیا خواته چې ولاړ شي بیا خپل ته دروازو د دوزخ ته دروازو دوی کشېږي. یوازې مؤمنان پر صراط راخېږي. پر صراط چې ور وختله 3 رقمه پرې وځي. یو رقم سم دم لاړه پرې ورته چې ځینې ونه موښتي. هغه شی ده چنګکان په دوزخ کې د راپورته کېږي. بل بیا داسې دي چې چنګکان ووه خوږ یې کوي ټپې کوي لیکن خو تېر شو. دا دوام په اکدرلو کې 3 نه دي چې ورلوېږي لیکن تر هغه اندازې ورلوېږي چې بیا بېرته د خدای رسول بیا بېرته په شفاعت راځي، بیا دام باسي. بیا دا وروسته لوېږي د یو څه اندازه خپل د ګناه. خو هر وخت چې مؤمنان د ټول شپږم د دې دوزخه څه ووته ده هغه د دې جهنم، بیا دا جهنم دوزخ په دا نورو 6 دوزخو کې منحل کېږي. بیا وروسته 6 دوزخ په دغه وخت پرې څوک دی هغه وځي. بله استفتاء دا ته چې پام وکړئ، حقیقت هغه د پیری او حقیقت هغه د ملک او پیری دا فرق لري. شیطان به وروسته ګورو. ملکه دا ده چې د نور پیدا، ملکه ټول په کلمه د کون پیدا، ملکه یوه او د ګوره ټول عیالونه نه راوړي او د خدای نافرمانی نه کوي. په هر شکل دار چا په شکل کېدلی شي، دار چا په شکل چې سول هغونه زور لري بالا نه لري او تر سرې نه غواړم تر سرې وتلی شم تر چت وتلی. دا ملکه. بیا دې ځای ته پام وکړئ، ملک خپل په کور کې 2 تقسیمه لري. یو تقسیم یې دا دی 10 ملک تر ټولو مقرب ملک. هغه کم دی؟ هغه ابراهیم علیه السلام، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیه السلام دی. 4 عمله د عرش دي چې عرش اخیستی دي، او 2 رضوان مالک دی چې د دوزخ خزانه ده چې هغه مالک دی او د جنت خزانه ده چې رضوان دی، او دا نور عام ملک. نو انسانان زموږ انسانان بیا پر 3 قسم، یو انبیا دي او یو زموږ اشراف انسانان دی. یو عام انسان زموږ انبیا هغه صلاح هغه پر ټول ملک شرافت لري. پاتې شوی دا 10 ملک زموږ پر اوسات او پر عوام شرافت لري. پاتې شو زموږ اوسات د دوی د ملک پر عوام شرافت لري او عوام د ملک بیا پر چا شرافت لري هغه پر دی. دا ځای ته پام کوئ، دا زموږ پر عوام. بله خبره واو، د انسانو سره 2 رقمه ملک ورسره دي.
یو حفظه دي او یو څوک دي یو کرام کاتبین. کرام کاتبین دوی دانې اوس په کرام کاتبینو کې خبره ده. یو چپه بغل ته ورسته د رسته بغل نیکي نوشته کوي، چپه بغل بدی. په مباحاتو کې اختلاف دي چې د رسته بغل نوشته کوي که د چپه بغل. اصح دا دي چې مباحات هم د چپه بغل دا پام وکړي چې نوشته کړه نو د نر مسلمانو سره دوی ملکی د رسته بغل څوک نوشته کوي نیکي د چپه بغل مباحات او ګناه په ټول عمر کې د ملکی ورسره دي. د ملکی د نه جنې ورکیږي هغه کچیر یو په لمانځه دی ودر دی د چپه لاس ملکه جنجلا کیږي ځکه د خدای رسول وایي چې وټي رسته بغل ته مې دی ملکه د چپه بغل ته نو چپه بغل ته ملکه موږ په دا وخت جنجلا کیږي. یو ټټی د شډی ولار شي دا ټټی ته دوی نور سره راوځي خدا قدر دی چې هغه د دیوال جن پورته کیږي دوی وین دا ته پام وکړي دا دوی ملکه دا نوشته کی د رسته وسنو د کافر سره څو ملکه دي یو د کښنی الک سره څو ملکه دي دوی پلاوي ولی کښنی الک ګناوي کوي یا نیکی کوي و مباحات کوي و د رسته بغل نیکی نوشته کوي د چپه بغل مباحات نوشته کوي بدی نه کوي ما د چپه بغل ملک وسات. لیکن د کافر سره څو ملک دي فقط یو ولې د خو نیکی نه کوي د کافر نیکی په آخرت کې نه دي معتبر د ملک خدای آخرت د نوشته کېدو لپاره ورته راځي نو هغه چې راولار د رسته بغل خو نست نیکی نه لري مباحات کوي یا ګناوي کوي هغه دوار د چپه بغل نوشته. دا ملک دوی سار راځي او دوی څوک راځي دوی مازیګر راځي فرمانځه باندې سار او د مازیګر څلور سره یو ځای د رسته بغل پر چپه بغل مشه د ګناوي نوشته کوي رسته بغل ورته مې نوشته کوه توبه به وکاش او د رسته بغل به اختیار دا بل نوشته کوي دا بل به اجازه او دا بیا دوی ورته وایي بیا په دوشنبه او په پنجشنبه بیا دوی سره ګوري معنا صغیره ګناوي کړي دي ایوې نوشته کړي دي دا بل بیا نیک اعمال نوشته کړي صغیره ګناوي په نیک اعمالو تویش او یا هغه ګناوي نوشته کړي چپه بغل دی د رسته بغل دی بیا توبه ورسره نوشته کړي بیا ته مقاصد سره کوي لکه سړی چې دکاندار څه شان راوړي روپۍ مرستي ورسره بیا وخت حساب سره وکړي څومره روپۍ درکړي د څومره شان راوړي څو وس پاتې شي دغه سړی چې مرشي دا کرام کاتبین ته ګوري دغه ملک دا څه کوي وای اسمان ته خدای وای اسمان ته ولادي سجده وکړي سجده ځای نس پیدا کوم ځکه ته اخر وای پر دا قبر ودرېږي دې ته دعاګانې کوي نه کې دعاګانې کوي چې خدای دې بل ځای نه او که د کافر وي بیا هغه چاته لويږي د دې چې دا خط جوړ کی په دعوت چې کتاب نوښته کوي چې دا سړی مرشو کتاب سنجا کیږي چې سنجا کې کوي کدا سړی مؤمن وو کتاب علم ته ځي علم په وم اسمان کې کتابتون دی پاره کې شول کېږي او کدی کافر وو یا منافق بیا دا سجن ته دي سجن په وم ځکه چې دا څوک دی کتابتون دی بیا دا ملک یا شرای ورته کوي کافر پر قبر دې کوم مؤمن پر دی دا یا بل وی والله سبحانه يجرحني يقتلني نعم واسأل فما أحلى اللقاء خلي يزول الهم أو ينسل يزول الهم أو ينسل هنا يا أخي تفهمني تفهم خاطري وارحل أجبني ينجلي همي ويسلل